هغه ځای چې ډېر خطرناک او ځینې خلک یې د مرګ څاه بولي. ټول خلک دا فکر کوي چې دا جادو دی. اوس وګورو چې زموږ کم ځای په لڅرخي او کم ځای مو په جادو رابندی. حالا بخیر دیگه نوبت موتورسیکل شده. موتورسیکل یک دفعه به نمایش بگذاریم. بیشتر گفتی خطرناک است نه؟ خطرناک است. از موتور که موتورسیکل خطرناک است. نو ستا خو ټول ژوند په څرخ کې تیر شو. د شپې هم داسې کله کله احساس کوي چې په ځای کې پروت دی چې یاره زه په موټر کې یم څرخ. زړه مې ریډ دی چې دوی د زموږ زوی څرنګه دا رنګ هم را موټرګاټ راغدشته او دورې هم ایسته موټر هم دغه کوو که نه. ما دا فکر کوي چې اوس به راپورته سي دلته به لاس پورته کړي چې سلام علیکم روان وړي. خو د هغسې هم کوله د موټرګاټ پایه ایسته هم دورې هم کوله وله. سلامونه نیکې هیلې خوږو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. راغلي یو عینو مینې ته او د اختر درېیمه ورځ ده او یوه میله جوړه سوې ده دلته. د میلې په څنګ کې سرکش دی. سرکش کې بیا نو یو خطرناکه لوبه دلته کېږي چې بعضې خلک ورته د مرګ ساه وایي او فکر کوم دغه گیم په ایران کې هم شته. هلته د مرګ دیوال ورته وایي. نو ډېر یو جالبه ځای دی کله چې دلته دننه داخلیږي او دلته دوه جالبه گیمونه کیږي. یو د موټر ننداره ده او بل په څنګ کې د موټرسایکل ننداره ده. موږ خو لږ ناوخته په دې خاطر راغلو چې دلته بیروبار هم ښه ډېر دی، شاوخوا که وګورو نوره میله هم جوړه ده. نو بیا دغه گیم مو شروع کیږي. دلته به خبرې وکړو د دوستانو سره. سلامونه. سلام علیکم. جوړ په خیر. صحتمند آرام هستیم انشالله. خوب هستید؟ بخیر باشی. تشکر. اینجا گفتم میله است یا سرکشش چی بود اصلا؟ بله اول شما را خوش آمدید میگم در این منطقه و در این ناحیه. بله اینجا یک بازی هنر موتورسیکلرانی و هنر موتوررانی هستند که مجتبی سلیمانی کسی است که اول امی هنر موتورسیکلرانی و موتوررانی را به این ناحیه در اینومینه ایجاد کرده و این هنر خود را به نمایش گذاشته که ما واقعا هنر دارم و تمام افغانان میتونه که یک هنر بسیار فوق العاده داشته باشه و هنر محیی داشته باشه. شما تصویر زنده از را شما امیال مشاهده کردین و دیدین که واقعا گاهی مردم اینجا می آمدن در این منطقه در این دیار و از نزدیک میدیدن میگفتن اینا جادو هستن، اینا حقیقت ندارن. اما شما تصویر زنده از را دیدین که اینجا واقعا یک بازی مهیج است، یک بازی واقعا هیجان آور هستن که مجتبی سلیمانی کسی است که اولین نفر فکر میکنم شاید در افغانستان و در اینومینه در ولایت قندهار بازی را به نمایش گذاشتن و مردم از سراسر امی ساحه جنوب غرب مثلا ولایت هلمند، ولایت ارزگان، از خود قندار، از ولایت زابل، از شاجوی آمدن این میله عید خود را با این بازی ها می دیدن و واقعا برایشان بسیار تعجب آور بودن که ما این بازی را از نزدیک دیدیم و برای ما یه حقیقت نبودن. ولی شما آمدین این بازی را واقعا از نزدیک مشاهده کردین که یک بازی حقیقت بودن. از نزدیک میبینیم و یک گپ دیگه است با خیال می بازی یا می گیم در سراسر افغانستان نیست چیزا. بله در سراسر افغانستان نیستن چون این یک هنری هستن که واقعا یک کس یا یک شخص یک هنر داره که به نمایش میگذارن. شو لیدونکو زو ډیری خبرې بلته نه کوو. د نږدې به دغه میدان مو ګورو، دغه د گیم یا د سرکش میدان بو ګورو، بیا به د لوړ څخه وګورو، شاوخوا به وګورو، د خلکو سره به خبرې وکړو او جوړ په خیر. خیر جوړ یې د روزګان د چاشنو ولسوالۍ سره. ماشاءالله ماشاءالله. زه پوهېږم چې دغه باندې بوم خبرې دغه اتل چې دی دغه گیم چې مخ ته وړي د هم ستاسې د روزګان دی وایي؟ خامخا به د روزګان خامخا به نه دی. دی خو دی نو څومره خوند درکوي د نور په مابینځ کې؟ ډېر خوند کوي، مینهوال وي منه. وای جادو کوي؟ جادو دی ټول خلک وایي بیخي ډېره ناممکنه خبره ده
یعنې زموږ سر په لګر ځای دی چې دې ته مو کتل داسې ګیم موږ صرف په تلویزیونو یا مثلا په فلمو کې لیدلی وو ډېر ناوله ده دا نظربندي ده نو زه په دې چې د مور سر پر ځای ټول خلک دا فکر کوي چې دا جادو دی نو اوس وګورو چې زموږ کم ځای په لڅرخي او کم ځای مو په جادو را باندې د نږدې به وګورو او د نږدې به خبرې وکړو په جادو پوهېږي چې بیا جادو بیا څه مشکل پر چاره جادو نشي وم خلک هم اوس یې ګور دغه دوست بیا د بولدک څخه راغلی دی جوړ په خیر څنګه بخیر جوړه شي تر شي جوړه ژوندی اوسې نوم دې راته ووایه نوم محمد ولی دی محمد ولی د بولدک ولسوالۍ راغلی و د بولدک ولسوالۍ څنګه دي د اختر میلې دلته والله ډېر ښه خوندورې دي بس ډېر ښې دي ښه روان دي ښه روان دي څو مو شپه دي چې راغلی نن مې اوله ورځ ماشاءالله دلته خو دا ګیم به ګورو د خیره یو ځای سره او د خیره سره انشاءالله ته هم دغه ته راغلی ډېر وایي جالبه ګیم دی ډېر ښایسته ګیم دی ښه د نږدې ګورو ته د کومه ځای راغلی زه د هلمند ولایت څخه هلمند څخه راغلی دغه ګیم به وګورو په ګډه باندې ته څه فکر کوې چې جادو دی که یا دا خو استادي ده دا خو هر څوک نشي کولی استاد دا خو ټوله موږ دغه کې بیا د عینو مینه ډېره پاله سوې ده ډېره ښه خوند کې ښه د میلې ځایونه لري موږ د عینو مینه کې ګرځېدلي نو په کندهار ښار کې د عینو مینه ډېره ښه ځای دی ښه فعاله ځای دی بالکل خو دغه ګیم ما مخکې لیدلی دی زه راغلی یم دلته مې یو پروګرام هم جوړ کړی دی دلته هېڅ جادو مادو نشته د خلکو فکر کوم زړونه چې کمزوري هغه زړه و د دغه سر چې سره جټکا خوري دا ځای هم شوري بیا فکر کوي چې په ما جادو وسو د مور نازولي خو بیا بیخي ډېر ژر بیریږي که نه راځو دوستانو د نږدې ورځو د نه دغه د جادو مرکز نه د جادو مرکز ته نه دغه د ګیم مرکز ته وګورو چې استاد سره کم جادو کوي په موږ او څنګه موټرې دی څنګه کیسې دي دوستانو بالاخره راورسېدلو هغه ځای چې ډېر خطرناک او ځینې خلک یې د مرګ څاه بولي یو خطرناکه څاه دی دا په دې کې لوبه کول او د دې لاندې اوسېدل د لوړ خلک ګوري ډېر یو رقم سړی بیریږي دغسې د گیم دپاره لکه په ځینو فلمونو کې که تاسو لیدلي دغسې ځای کې لوبئ دوه کسه مقابله کوي نو دلته هغه د موټر ګیم هم په دغه ځای کې کیږي او د موټرسایکل ګیم چې کوم دی په دې ځای کې راڅرخي استاد هم دلې دی دغه سره به هم خبرې وکړو خو دلته چې کله تاسو د نږدې راسئ واوسئ ډېر یو رقم د بیرې احساس کوئ شاوخوا دې ټول خلک راڅرخېدلي دي او ته په مابینځ کې ولاړ ډېر جګ جګ دیوالونه دي نو دا هم زړه غواړي دا گیم استاد دلته دی سلامونه استاد سلام علیکم جوړ خوب هستین بخیر هستین مننه ژوندی اوسئ استاد نوم دې راته ووایه او پس له ډېره وخته مو ولیدل والا زما نوم مشتبه دی د ارزګان ولایت یم اوس په کندهار کې یم دغه زما کاروبار دی دغه لوبه مخته وړم مشتبه جانه دا راته ووایه چې زړه دې یو وخت په یو دربین مربین کې کتلی دی چې څومره غټ دی ستا زړه یا والا خامخا خو کاروبار مې دی مجبور یم بالکل ستا په کورنۍ کې نور غړي هم دغسې څوک شته چې دونه غټ زړه لري چې دغسې لوبه مخته وړي که یوازې یوازې زه یم ما اورېدل دي چې پهلوانان هغه د کورنۍ څه پهلوانان نور هم پهلوانان بیا بل پهلوان پکښې پیدا کېږي ته په خپله کورنۍ کې که په ټوله کلي کې دی یوازې پهلوان دی په ټول افغانستان کې زه یم اوس ماشاءالله دغه لوبې ته څه شي وایي موږ خو د مرګ څاه ورته وایي دې ته یا خطرناکه څاه دا په فارسي دیوار مرګ ورته وایي دیوار مرګ بیا په اردو کې سرکش ورته وایي سرکش او موږ به ورته چای مرګ وایو لکه څاه غوندې جوړ دی که نه دیوال غوندې تا چیرې دا لوبه زده کړله او څنګه دې دې شي ته مخه کړل دا مې په ایران مې زده کړل ایران کې زده کړل هلته دې استاد درلود هو استاد هم درلود نو څومره وې چې دا لوبه دې زده کړه تقریبا یو 15 کاله وم د 15 کاله اوس ته څو کاله اوس تقریبا 15 کاله 15 کاله تقریبا 10 کاله تر مخه دې دا لوبه زده کړل 10 کاله 13 کاله کوم وخت ډېر بیرېدلی په دې لوبه کې هغه د زده کړې په وخت کې که نه دغه خپله چې استازي کوي په دې وخت کې د زده کړې په وخت کې چې شاګرد وې څنګه بیره دې احساس کړل که کیسه راته وکړې چې اوس والا شو کېږي اوس شو کېږي والا اوس هم کله کله بیره احساسوې په دغسې یو ماحول کې چې شاوخوا ټول خلک درته ولاړ دي یا انشاءالله یا پر ما والا فرق نه کوي دا دمبر هیڅ فرق نه کوي دا به ته په خامه کې موټر څنګه ښه چلولی سې که خامه دی آخري کیل دی
تر دې بالا کیل نسته پر موټرسایکله باندې موټرسایکل هم مثلا روزګان خو ډېر غرونه هم لري که نه په غرو کې به ډېر ښه موټرسایکل چلول الله ته مو ګزاره نه دی کړې ښه زما ګزاره په هرات په ایران تېر شوی ډېر ښه او بله خبره دا راته وکړه مشتبه جانه چې څو ساعته په دغه ځای کې مثلا که ته ټوله ورځ هغه د ګیم ساعتونو حساب کې څو وارې دلته څرخې څو ساعته به وي ماپښین شروع کېږي تر سهاره پورې تر 3-4 بجې پورې نو ستا خو ټول ژوند په څرخ کې تېر شو د شپې هم داسې کله کله احساس کوي چې په ځای کې پروت یې چې یاره زه په موټر کې یم څرخ هم یا تر اوسه هغه رقم احساس مې نه دی کړی مینوال دی وایي چې ننداره شروع کړه او تلواریان دي په کم کې راحت یې موټر کې که په موټرسایکل کې وروسته به بیا نورې خبرې هم کوو په موټر کې راحت یم موټر کې راحت موټرسایکله خطرناک دی خطرناکه په دې دی چې تا هغه خطر ځای ته ورغورځي که نه کله کله داسې هم شوي دي چې فکر دی بل ځای پسې ختلی لوړ یا اشترینګ یې زما په لاس کې دی نه فکر دی واوړي هلته د دې دغه مینوالو سره یو ځای ګرځي تر اوسه هغه رقم کیسه نه دی پیسه نه دی ښه خوږو لیدونکو بیا هم استاد تکړه سړی دی زړور سړی دی اول به د موټر ننداره وړاندې کړي وبګورو چې موټر څنګه راڅرخي او څنګه دغه لوړو دیوالو ته پورته کیږي بیا هم خلک او مینوال نارې وایي د لوړه چې لوبه باید شروع سي راځه استاده ته لوبه شروع کړه بیا به د دې وروسته د موټرسایکل خطرناکه لوبه وګورو چې پر دې دیوالونو باندې لوړ پورته کیږي د موټر یو خطرناکه ننداره مو وکتله چې ډېره زړه وړونکې وه او د استاد په سترګو کې هم بیره نه معلومیږي او په څېره کې هم خاص بیره نشته استاده بیره خو دې بیخي کینسل کړې ده په ژوند کې نه والا برمه هیچ ترس نداره فکر میکنم دم سراغ پخته میدوانم باز یک دریوری خوب هستین نه؟ انشالله بازم دیگه دریورم گفتن همیشه احتیاط میخواه دیگه احتیاط خودش استازی است اینجا هم شاگردا دارین یا شاگرد ندارم نه تا بالا او تو کس پیدا نشده که من به حساب شاگردی بگی پیدا هم نکنین
کارتون خراب میکنه؟ نه دقیقش نیست. دل ندارن تو کالان که مثل شما؟ میال بیادر ما است در روی سرک هر کار میکنه مگم اینجا نمیتونه. خب حالا چی میکنی؟ حالا بخیر دیگه نوبت موتورسیکل شده. موتورسیکل یک دفعه به نمایش بگذاریم. بیشتر گفتی خطرناک است نه؟ خطرناک است. از موتور که موتورسیکل خطرناک است. په ژوند لیدونکو مخکې استاد ویله اوس بیا وایي چې تر موټر د موټرسایکل ننداره چې کوم ده یا دغه حرکات چې دي دا خطرناکه دي. په دې کې څه شي خطر راځي او کم خطرونه دي؟ هلمت دې هم نشته استاد؟ والا دارم، کلاه دارم، هلمت دارم دیگه. نفس ما تنگ میشه بدی دیگه. یکی زمانی که زنجیر زیکنده شود یا که تایرش بکفه دیگه خطرناک از موتورسیکل کم خطرناک است. این تو وقتا آمده؟ زیاد وقت آمده. امی پایم دیگه به حساب تیکه تیکه است دیگه. آثار چی شدی؟ سر افتاده مالا. استاد وایي چې یو وارې رالوېدلی یم پر موټرسایکله باندې او موټرسایکل تر ټولو خطرناک هغه وخت دی چې کله زنځیر وشکوي تیل هم خلاصي. تیل که خلاص کنه تا میکنم، زنجیرش که بکنه دیگه خطرناک. زنځیر چې وشکوي په دې رفتار کې بیا نو ډېر خطرناک دی. بیا نو د راته کېدو امکان نشته، مکمل به رالوېږي. خو خدای دې داسې وخت نه راولي. یو وارې استاد رالوېدلی دی چې پښه مې وایي تیکه تیکه سوې ده. نو بیا هم د موټرسایکل دغه خطرناکه ننداره ګورو او موږ ځو د لوړه څخه تاسو ته ښکاره کوو. هلته لا ښه معلومیږي. دلته بیا څوک نسي اوسېدلی چې کله ننداره شروع سي. راځئ بیا هم د موټرسایکل خطرناکه ننداره کوو. خوږو لیدونکو دلته به د یو مینوال سره یا د دې لوبې د نندارچي سره به خبرې وکړو چې دغه لوبه یې ننداره کړل. د لوبې په جریان کې د ډېر خندل او خوند یې درکړ. ولا د تعجب کاره معلوم سو اینو مینو ترې راغلي او دومره موټر او موټرګاټ مې ولیدی دونه په چالاکۍ سره او چې زم روان بیخي تعجب کاره معلوم سو. په دې باندې ولا ډېر مو خندل نو ورته خوشحالۍ مو کولې. زړه دې رېږدی دی که نه؟ زړه مې رېږدی دی چې دوی د زموږ زوی څرنګه دارنګه هم را موټرګاټ راغله دشته او دورې امیسته موټر هم دغه کوه که نه. ما دا فکر کوي چې اوس به راپورته سي دلته به لاس پورته کړي چې سلام علیکم روانه وړي. خو د هغسې هم کوله د موټرګاټ پایه ایسته هم دورې هم کوله وله. د کومه ځای راغلی؟ هلمند ولایت نه موساکله ولسوالۍ. دغه ډېره جالبه لوبه وه. دا ډېره جالبه لوبه وه. در دا اوسه مې خپل عمر کې هم نه ولیدلې.
بیا خو نو ښه منظرې دي یو ډېورې به په کلي کې یاران ته وایه چې تللي وای دغه شی به مو لیدلی والله ډېر عکسونه یاران دې ته واخیستل وایم مننه هر څه مې اخیستي دي والله موټر او موټرسایکل هر دواړه څه مې ولیدل مننه ډېر جالب تاسو هم ډېره مننه خوشحاله اوس خیر شه خوږو لیدونکو تاریکه سوله او دلته لایټونه مو ولګېدل شاید زموږ تصویر هم تور راسي نور نو موږ خپرونه هم پای ته رسو خو وبګورو چې دا اتل مو دا یو اتل دی د دغسې خلکو تشویق او د دغسې خلکو روزل مهم دي په هر ځای کې چې دغسې خلک روزل کېږي هغه تشویق کېږي استاد مشتبه څه خواهش لرې څه غوښتنه لرې سرکش خو دې دا جوړ کړی دی میله وال ته دې میله جوړه کړې ده او یو د خوند لوبه ده چې ټول خلک اریان دي د موسی کلام راغلي و د هلمند د روزګان د زابل او د ټول ځایو څخه راغلي وه ته څه ویل لرې ته څه غواړې او ستا آخري غوښتنه به څه ما دیگه از حکومت دیگه خواهش یک همکاری رو دارم که یک پشتیبانی کنه نه بلکه کل هنرمندای ما رو باید یک تشویق کنه به خاطر که اگر حکومت تشویق کنه شاید ما از این قدم بهتر شویم یعنی اگر حکومت تشویق نکنه دل ما میده میشه از این کار اگر دولت اینجا را حمایت کنه و شما را حمایت کنه یک جای خوب جور کنین یک پارک یک چیز باید باشه که مردم از کجا میاد اینجا نه؟ مردم از زیاد جاها میاد از هلمند میاد از موسی کلام میاد نمیفهمم از روزگان میاد از خلات میاد یه خواهشی دارم که حکومت که ما یک همکاری کنه به خاطر که همین کار ما یکم رونق پیدا بله خوږو لیدونکو د استاد مصطفی غوښتنه دا ده که چیرې موږ دولت حمایه کړي یوازې ما نه دغسې ټول هنرمندان پهلوانان چې څوک هنر لري څوک مثلا دغسې یو استعداد لري هغه باید تشویق سي دولت ښه پوهېږي چې په کومه برخه کې د دغسې کسانو سره مرسته کومک کولی سي نو دغه مو غوښتنه ده نو خپرونه هم پای ته رسو تاریکه سوله تر بیا پورې د الله په امان ښه وخت ولرئ او ښې چارې